سلامونه، هیله ده روغ جوړ اوسئ. د زرو ناول درنو اوریدونکو، په تیره برخه کې مو واوریدل چې سړی د زرو غم ځوروي او توتی ته په کیسو مصروفه دی او د هغې څهره ورته رسموي. 5مه برخه به له دې ځای پیل کړو. د حاجي نواب د کور دروازه خلاصه وه. نیغ نویو کوټو ته لاړم. اول مې له یو لرګي څخه د لیندې یو ښایسته دوغاښی جوړ کړ. بیا مې یو چوکاټ ته رنده ونیوله. له غوسې ډک ښځینه غږ مې واورېد: مرداره شې، سمه ودرېږه. ورو مې ور وکتل. د زرو مور د غوا تی پرې مینځل. بیرته په خپل کار بوخت شوم، خو وروسته مې د زرو غږ واورېد. سر مې پورته کړ. زرو په خوره ناسته وه، له خپلې مور سره خبرې کولې. په ځیر مې ور وکتل. د نجلۍ مخ ته سهارنۍ ژیړې وړانګې سیخې وې. پر سپینو غومبورې د بڼو تور سیوري پراته ول. زرو یو دم راته وکتل. ژر مې دیوال ته ولاړ لرګی راکوږ کړ. لرګی دروند و. یو ګام شاته شوم. لرګی کړکۍ ته له پرې شوي ځایه لاندې ولیده. له درب سره غوا وترهېده. ښځې په بیړه لرګي ته وکتل. ځان مې تر دیوال پټ کړ. د ښځې بونګی مې واورېد. ور ومې کتل. غوا کراره ولاړه وه. د دیګ پر تل باندې د شېدو د دارو لګېدو غږ راته. زرو ته مې وکتل. خندل یې. د لمر وړانګې تودې شوې. بیګانۍ ماشوم له پیالو سره راغی. وار له واره مې د لیندۍ دوغاښی ورته ونیو. ماشوم غوټه کړه. دوغاښی یې زما له ګوتو وایست. په خوند یې وویل: دا دې څه وخت جوړ کړ؟ دسترخوان مې خلاص کړ. وچ تود پاستی پکې پروت و. ماشوم ته مې وکتل. له لیندې څخه یې زړو دوغاښی خلاصاوه. ومې ویل: نوم دې څه دی؟ شریف الله. چای جوشه مې راواخیسته. د شېدو چای و، خو مالګه ډېره درلوده. ومې ویل: دا چای دې ادې پوخ کړی؟ ماشوم په نوي دوغاښي ربړ تاړه. لینده مې ترې واخیسته. ومې تړله. ماشوم لینده کش کړه. تنده یې تریو شو. د لیندې په تړلو نه پوهېږي. یوه خوا یې لنډه ده. لینده مې بیرته خلاصه کړه. له سره مې وتړله. ماشوم په لینده کې یوه وړه تیږه کېښوده. لینده یې چوترې ته ونیوه. کړنګ شو. بدنۍ لاندې راولوېده. زرو په چوتره کې ودرېده. په لوړ غږ یې وویل: ای چینجنه، ودرې، نیکه به در سره ګوري. زرو بدنۍ ور واخیسته. د اور خونې ته ننوته. ومې خندل: نو ته چینجی یې؟ د ماشوم غومبري سره شول. خو چینجو خوړم. یو دم یې خبره واړوله. لینده یې کش کړه. اول به د غومبسې ځاله پرېولم. ومې خندل: پرونی حال دې هیر شو؟ پزه دې اوس هم په خبر کې راولوېد. هغه خو دوغاښی سم نه و. تیږه د ځالې تر څنګ ولګېده. خو دا وار غلی شو. د پاستې ژۍ یې ور پرې کړه. په ډکه خوله یې وویل: خو دا وار ستن هم نه رانه خطا کېږي. ټوخی مې واورېد. ماشوم په بیړه لینده په جیب کې واچوله. حاجي نواب راغی. مخامخ پاره شوي لرګي راته کېناست. ما ته یې وکتل. ویې ویل: کامرانه بچو، د کوټې یوې دروازې تاو کړی سمه نه پورته کېږي. بیا یې په کراره وګوره. ومې ویل: سمه ده حاجي صاحب، بس نیمه پیاله چای پاتې دی. حاجي خپل مسي ته مخ ور واړوه. شریفه، بیا یې در سره راوله. ورو ولاړ شو. له کوټې ووت. شېبه ووته. ماشوم یو دم ترپ کړل. کړکۍ ته ودرېد. پورته یې وکتل. په خوند یې وویل: د شمترو سیل دی. منډه یې واخیسته. پسې غږ مې کړ: چېرته؟ په منډه کې راته وویل: د کور مخ ته. د لښتي پر ژۍ اموخته دي. پرون مې هم وار پې وکړو. پیاله مې کېښوده. زړور چوترې ته ورغلم. دومره باکې نه راته. د نجارۍ لپاره ډېرو کورونو ته ورغلی وم. په یوې خبرې مې سر خلاص و. زموږ خلک کسبګر خپل سیال نه ګڼي. له ډم نجار زرګر څخه یې سترګه نه کېږي. نه څوک مخ ترې پټوي او نه یې هم په سیالانو کې شمېري. په چوتره کې مې یوه ناره ونیوله: حاجي صاحب. له یوې کوټې د حاجي غږ راغی: راځه. ورغلم. حاجي د کوچني دالان او کوټې ترمنځ په وره کې ولاړ و. د کوټې دروازه مې پورې کړه. ځای ته نه ورتله. حاجي وویل: هر ژمی همدا حال وي. ومې ویل: د ژمي په تودو سره ځینې ورونه تاو پیدا کوي. کېناستم. د دروازې لاندنۍ څنډه ته مې رنده ونیوله.
د حاجي غږ مې واورېد. زرو بچو پیالې ټولې که، انجلۍ ته مې لار ورکړه. د ټیکري پسته پیسکه زما پر مخ تیره شوه. حاجي وخندل. یاره کامرانه، پلار دې سم پرنګی دی، غلط یې کړم. د نجاري دا کارونه په دومره ډیره اجره نه ارزي. ترڅنګ مې زرو ته وکتل. له دسترخوانه یې پیالې ټولولې. ومې ویل حاجي صاحب دا قیمتي نه وینې؟ ولور دې 8 لکو افغانیو ته رسېدلی چې پلار مې تا یا کوم بل څوک غلط نه کړي، نو څنګه به یوازیني زوی ته کوژده کوي؟ حاجي وخندل. زرو ته مې وکتل. پر شونډو یې مسکا پرته وه. زرو ووته. دروازه جوړه شوه. سړی غلی شو. توتې پر ځمکه کېناوه. د باندې ووت. لمر تر غره پټ و. د شنو ونو پر سر کتار زاڼو وزرونه وهل. سړی بیرته خپل ځای ته راغی. ودرېد. له لمانځه وروسته یې توتي ته وکتل. مات وزر یې له ځانه بیل نیولی و. سړی ورغی. له جیبه یې مات چهارمغز راوویستل. ویې ویل نن به په همدې ګزاره کوو. اوږد وغځېد. ویې ویل د حاجي نواب په کور کې مې د نجارۍ 1 هفته ووته. 1 ورځ ستړی شوم. ماسپښین مې سر ولګاوه. سترګې مې سره ورغلې، خو یو دم چیغې شوې. کېناستم. زرو لوس سر منډې وهلې. د څا سر ته ودرېده. تیره کوکه یې تر خولې راووته. هلی نادر ساته ولید. منډه مې واخیسته. اوبو ته مې وکتل. تیاره وه. د بوکۍ په پړي پسې مې لاس ونیو. لاندې ښکته شوم. په خاورو کې کیندل شوي ځینې لمدې وې. پښه مې وښویده. ځان مې کابو کړ. تر اوبو پورته ودرېدم. 4-5 کلن ماشوم په بوکه پسې لاسونه نیولي وو. ماشوم مې تر ولي ونیو. د هغې څېرې ته مې وکتل. سترګې یې رډې راختلې وې. ماشوم مې اوږې ته راپورته کړ. غاړې ته مې سړې اوبه راغلې. چیغه مې کړه هلک ښه دی. د زرو د مور غږ مې واورېد. په ژړا کې وویل د خدای روی ومنه، درواغ خو به نه وایې. په زحمت پورته وختم. په آخري زینه کې ګڼ لاسونه را وغځېدل. ماشوم یې زما له اوږې پورته کړ. له سا ووتم. څو کلیوال ولاړ وو. زرو ته مې وکتل. کوچنی ورور یې په غېږ کې ټینګ نیولی و. دی او ماشوم دواړه ژړل. بیرته کوټې ته لاړم. غاړه مې په څادر وچه کړه. د حاجي نواب غږ مې واورېد. غړۍ مې اوږده کړه. حاجي د خپل مسي پر سر لاس ایښی و. له یوه کلیوالې په سا کې د ماشوم د لوېدو کیسه اورېده. زرو په بیړه خپل ورور ور واخیست. په چوتره کې لمر ته لوس لغړ ودراوه. وچې جامې ور واغوستې. انګړ ته ډله ښځې راغلې. نارینه د باندې ووتل. ښځې چوترې ته ور وختې. د زرو له مور سره ودرېدې. یوه شېبه یې شکرونه وایستل. بیرته د باندې ووتې. مازدیګر مې کار بس کړ. شریف چای راوړ. عجیبه و. د معمول خلاف دوی پراټې هم ورسره وي. ماشوم وار له واره په خوند وویل. یوه شام توره مې بوسه واړوله. ومې ویل دا پراټې چا درکړې؟ خور مې. غلی شو. یو دم وویل ساخت، یعنې په لینده کې د ډبرې د ایښودو ځای جوړولی شي؟ ومې خندل. وبه یې آزمایم. ماشوم منډه واخیسته. شېبه وروسته یو بوټ راوړ. ویې ویل چرم دی، ښه ساخت ترې راځي نه؟ بوټ مې راواخیست. نوی و. ومې ویل دا دی له کومکو؟ د نیکه بوټ دی، ژمی یې پخپو کوي. ومې خندل. که یې پوښتنه وکړي بیا؟ د ماشوم تندی تریو شو. تر هغه وخته به یې هیر وي. ومې ویل نوی بوټ مه خرابوه، د ساخت لپاره به یو بل څه پیدا کم. د باندې مې وکتل. تر چوترې لاندې زړه چرمي څپلۍ پرته وه. ماشوم مې پسې ولېږه. څپلۍ راوړه. د رندې په ژۍ مې چرم ترې واړوه. ګلالی ساخت مې ورته جوړ کړ. ماشوم لینده وتاړه. کش یې کړه. په خوند یې وویل اوس نو سم ټوپک شو. شکېدلې څپلۍ یې ور واخیسته. له کوټې ووت. له چوترې د زرو له غوسې ډک غږ راغی. چینجنه زما په څپلۍ دې څه کړي؟ ور ومې کتل. زرو په لاس کې شلېدلې څپلۍ نیولې وه. جارو یې ور واخیسته. ماشوم په منډه نوي کوټو ته راغی. زما تر څنګ ودرېد. په وره کې مې د زرو غږ واورېد. خدای کرانه خلاص شي. ور ومې کتل. د زرو د ګلدارۍ لمنې څنډه ښکارېدله. بوټ مې ور واچوه. بوټ د دروازې له چوکاټ سره ولګېد. ومې ویل ورور دې له دې ساغ جوړاوه.
بوټ ته سپین لاس ور وغځېد. زرو په ټیټ غږ وویل ودرې نیکه به دې کار کوي. یوه شېبه غلی و. وروسته یې وویل کور ودان که ته نه وای زما کوچنی ورور به چا له سار رایست. سړي وټوخل. توتي ته یې وکتل. مړې سترګې ورته نیولې وې. سړي په خوند وویل سهار چې کله له جوماته د کار ځای ته ورغلم د ناولو جامو تړلې غوټه مې نه وه. د چایو په وخت کې مې له شریف څخه پوښتنه وکړه. ماشوم وویل چې د جامو غوټه یې خور ور واخیسته. ماسخوتن یې پرې مینځلې. اوس هم د کوټو تر شا پر وچو لخ هوارې دي. د 10 بجو ناشته حاجي نواب راوړه. چای جوشه دسترخوان او ګیلاس یې پر غولي کېښودل. څادر یې خلاص کړ. یو جوړ اوتو شوي جامې پکې پرتې وې. ویې ویل زر وویل چې په غوټه کې د جامو اوتو خرابېږي. بس چې د اخرنې شوې شریف ته یې ورکړه چې کور ته یې یوسي او بل جوړ کالي درته راوړي. حاجي وټوخل. زما پر اوږه یې لاس کېښود. په ټوخلي کې یې وویل نجاري هسې یو بانه ده. بس خدای زما د لمسي د ژغورلو لپاره رالېږلی وي. غرمې ته مې سړه تبه شوه. سر او اوږو مې درد کاوه. د کار کولو سیکه نه وه راپاتې. 1 بجه شریف راغی. پتنوس یې کېښود. ښوروا وه خو 2 ګولۍ مې هم ونه خوړې. شریف کاسې ته لاس ور وغځاوه. په ډکه خوله یې وویل ترخه خو نه ده؟ ومې خندل. نه. نو بیا دې ولې تندی خولیدی؟ ومې ویل تبه مې ده. شریف وویل د بایسکل زنځیر لنډولی شي؟ هو. تندی یې تریو شو. له مکتبه راوتم بایسکل زنځیر واچوه. نه کېده. تر کوره مې راکش کو. ماشوم غلی شو. یو دم یې وویل رای ولم؟ څه بایسکل؟ ومې ویل نه اوس ناروغ یم. ماشوم په بیړه له کوټې ووت. بیرته راغی. په لاس کې د ګولیو پاکټ نیولی و. ومې ویل دا د څه لپاره دي؟ نه پوهېږم. ضرور راکړې. ویلې چې تبه پرې کوي. 1 ګولۍ مې خولې ته واچوله خو مازدیګر مې حال لا پسې بدتره شو. پښې مې مړې وې. سر مې ګرځېده. د ولاړېدو توان مې نه درلوده. یو وخت مې اوږه وخوځېده. سترګې مې رڼې کړې. حاجي نواب مې سر ته ناست و. د څراغ په ژېړه رڼا کې د مخ ګونځې ژورې ښکارېدلې. څنګلې مې غولې ته اړم کړې خو حاجي مې پر اوږو زور راوست. بیرته پرېوتم. حاجي په خندا کې وویل کامرانه بچو ما ته خو ډېر پیاوړی ښکارېدې خو یوې تبې را پرېستې. یو دم یې جدي څهره ونیوله. و د خدای بنده چې تبه دې وه ما ته به دې څوک رالېږلي وه؟ څه په ډاک خو نه یې پروت؟ اوس مې هم په جومات کې تر سترګو نه شوې. خدایي دلته راغلم. په خوب کې دې زګیروی خاته. حاجي چیغه کړه شریفه. ماشوم له پتناسه سره راغی. حاجي وویل د شېدو چای یې درته پوخ کړی. جیب ته یې لاس کړ. ها دا ګولۍ به دې ښه کړي. ګولۍ مې وخوړه. حاجي ورو ولاړ شو. ګیلاس مې کېښود. لاسي ساعت ته مې وکتل. جومات ته د تګ له وخته 3 ساعته تېرول. په زحمت کېناستم. بوټونه مې په خپو کړل. درب شو. رڼا ولړزېده. دوړه د څراغ پر پلته راغله. ور ومې کتل. د شریف پښو ته پلاستیکي فرش پروت و. ماشوم وویل نیکه مې ویل چې تبه دې ده نن شپه همدلته پرېوځه. ماشوم د لرګي اره شوي ټوټې په پښه ووهلې. فرش یې هوار کړ. بیرته له کوټې ووت. شېبه وروسته یې توشک او بالښت راوړ. توشکه یې هواره کړه. کېناست. ویې ویل نو بایسکل پاتې شو؟ له چوترې د زرو غږ راغی. شریفه ور ومې کتل. زرو له څراغ سره ولاړه وه. شېبه وروسته مې د شریف غږ واورېده. دا کمبله نوې ده. په خاورو کې به سپېره شي. زرو په ټیټ غږ وویل چینجنه تا خو نه ده اخیستې. ماشوم راغی. کمبله یې کېښوده. ویې ویل دا کمبله مې پلار له عربو راوړې ده. پرېوتلم. کمپله مې پر پښو راکش کړه. تر دې دمه مې دومره پسته کمپله نه وه لیدلې. سهار مې د شریف غږ واورېد. سترګې مې رڼې کړې. لمر هسک ولاړ و. ماشوم پتنوس کېښود. ما ته یې وکتل. ویې ویل کمپله دې سپېره کړې ده. د زرو ناول درنو اوریدونکو 5مه برخه مو همدلته پای ته رسیږي. تر بلې برخې تاسو په خدای سپارو.